سلامونه او احترامات مفتي صاحب محترم جوړ تازه تکړه صحت مخده قراري ده امید لرم چې جوړ صحتمند او سرحال اوسئ مفتي صاحب د جامو مبارک معلومات خپل د نه پوښتنه مې کوله چې د جامه باید څومره وخت کې سړی وکړي او صحت دپاره د جامه څنګه د مفتي صاحب محترم د معلومات خوراک کړی د جامه مبارک ډېره مننه کوم کوم صفت دې یاد کړم ګرانه دومره ډېر دې صفتونه دې اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته کوم صفت دې یاد کړم ګرانه دومره ډېر دې صفتونه دې اے د خدای حبیبا تا ته مې د زړه نه سلامونه دي الحمدلله والصلاة علی اهلها مع بعد ای ورور دا پوښتنه کړې ده چې حجامت کول یعنی ښکر لګول او دغې په واسطه باندې د بدن نه وینه ښکل دا په څومره وخت کې باید وشي او دا څومره ګټې لري دې ورور په جواب کې باید ووایم چې دا حجامت یا ښکر لګول نبی صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم کړی دی او د دې دپاره ډېرې ګټې دي محدثین کرام لیکي په ترمیزي باندې لاندې حاشیه د تحفة الاحوزي لیکلي هغه وایي دا د ډېرو امراضو دپاره علاج دی لکه ګرموالی د بدن لکه د لړمانه ګرموالی همدارنګه چې څوک د شوش مرض ولري د هغې دپاره همدارنګه دا د پو او د ګونډو د درد لپاره همدارنګه د ټولو هغې شیانو د بیماری او د درد دپاره دي چې هغه په سر کې دي لکه اول خپله د سر د درد لپاره دا بهترینه علاج دی او همدارنګه د غوږونو د سترګو د پوزې د دغې د امراضو دپاره هم د بهترین علاج دی او ډیره ګټه لري او همدارنګه د سړي چې ورته وایي د بعضو خلکو رق نسا ورته وایي رګ نسا ورته وایي د هغې دپاره هم دا زبردست علاج دی او دا همدارنګه دیننه په نس کې د کلمو دپاره زبردست علاج دی او دا په انسان کې وایي دغه مرضونه چې پیدا کیږي د دوو وجو نه یو کثرت دم وینې زیات شي او یا وینه فاسده شي نو وینه که زیاته شي یا که وینه فاسده شي هغه په یستلو باندې زیاته وینه کمیږي او فاسده وینه هغه صحت پیدا کوي نو دغه جامه کول دا د ډیرو امراضو دپاره علاج دی او دا نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی او دا بهترین علاج بللی دی او دا چې دا به په څومره وخت کې کیږي کتاب لیکلی چې دا بنا بر ضرورت کیږي چې سړی یو تکلیف محسوس کا په خپل بدن کې سر خوږیږي یا نور تکلیفونه چې موږ یاد کړل نو هغه تکلیف چې انسان ته پیښ شي په هغې وخت کې د وایي حجامت کوي او دا ښکر د ولګوي چې دی ضرورت وګوري او په بدن کې بیماری پیدا شي په هغې وخت کې کوي نور داسې خاص وخت نه دی تعین کړی چې په میاشت یا 2 میاشتو یا 3 میاشتې او دریمه خبره دا ده چې دا به په هفته کې په کومو ورځو کې کوي روایت کې راځي چې دوشنبه او سه شنبه او پنج شنبه دوشنبه چې دریم ورځ بعض ورته وایي سه شنبه د څلورم ورځ ورته وایي او پنج شنبه چې د شپږم ورځ خلک ورته وایي یا جمعرات ورځ ورته وایي په دغې ورځو کې باید وشي اگر که یو روایت کې راغلی چې سه شنبې په ورځ تاسو مه کوئ ځکه چې په هغې کې بیا وینه نه درېږي او په نور روایاتو کې داسې راغلي چې دا 3 ورځې دا په هفته کې ښیي او په میاشت کې وایي کومې ورځې بهترینې دي وي په هغې کې
وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکانه یحتجم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حجامت کوله ل17 ولسم د میاشتې په ولسم باندې، په 19 باندې او په 21 باندې. نو دا مسله دلته په تفسیر باندې تحفة الاحوزی ذکر کړی ده او په حاشیه باندې د ترمذي او تقریبا صفحه ده 162 باندې دا مسله ذکر کړی. نو خلاصه دا چې د دغې دپاره کوم خاص وخت نه دی چې په میاشت کې یا په یوه کال کې یا په دومره کې سړی ضرورت وګوري، بیماري په ځان کې وګوري او وینه یې زیاته شوې وي، دغې وجې نه بیماري پیدا شوي یا وینه خرابه شوي، نو بس دا کولی شي. او په دغې ورځو کې به په هفته کې کوي او په میاشت کې به بیا په دغې ورځو کوي. او دا د یو مرض نه د بیخي ډیرو امراضو دپاره علاج دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جانا نبی زفتا مینیم راغلی چې دنیا لرا ورکتور مشامون شول مړي آتش ګډې شولې، راغلی چې دنیا لرا ورکتور مشامون شول مړي آتش ګډې شولې، رب نبوت در کې په نبیانو کې سلطان نبی